د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکي. د کابل ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې د یوه ستر جومات پرانیستل، په بدخشان کې د واخان سړک د دوهم پړاو د قرارداد لاسلیک کول او په اوکراین کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره د امریکا ته د روسیې د غوښتنو د یو لیست وړاندې کول. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د کب 23مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه. د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ په دولت زیو کلي کې د مسجد نور په نوم یو لوی جومات جوړ او د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شو. د ارشاد حج او اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب د دې جومات په پرانیست غونډه کې ویلي چې دغه وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جوماتونو د جوړولو، بیا رغولو او تجهیزولو لپاره منظمه استراتیژي لري. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال هیواد کې د یو شمېر لویو جامع جوماتونو کارونه بشپړ شوي او د نورو د جوړولو چارې دوام لري. د یاد جومات په پرانیست غونډه کې د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال مولوي محمد نبی عمري، د کابل والی ملا امین الله عبید، د دې وزارت مرستیالانو، علماو او یو شمېر قومي مشرانو ګډون کړی و. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت نن پنجشنبه د بدخشان ولایت واخان سړک د دویم فاز چارو تړون له یوه خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د کلیو د بیارغونې د پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده وویل چې دغه سړک 71 کیلومتره اوږدوالی لري او کارونه یې په چټکۍ سره پیل شي. ښاغلي اخونزاده زیاته کړه چې د واخان سړک د جوړولو بودیجه د اسلامي امارات لخوا ورکول کیږي. د اسلامي امارات لخوا د دغه سړک د دویم فاز تړون په داسې حال کې لاسلیک شو چې د واخان اوسیدونکي د تیرو حکومتونو پر مهال له پامه غورځول شوي وو او له اړینو اسانتیاو څخه محروم پاتې وو. د متحده عربي اماراتو د ولسمشر سلاکار انور قرقاش تهران ته رسیدلی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سره یې کتلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلي قرقاش په دې کتنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ یو لیک عراقچي ته سپارلی دی. او وروستی خبر د رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو لخوا راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو غوښتنو یو لیست امریکا ته سپارلی دی. د سرچینو په وینا روسي او امریکایي چارواکي په تیره 3 اونۍ کې د مخامخ لیدنو او مجازي خبرو له لارې وضعیت وارزوي. درنو لیدونکو د عملتیا مننه. تر بیا ښه وخته او ښې چارې.